پکتیکا کې په دریم ځل د قابلګۍ له 2 کلن علي زده کړو وروسته 28 تنه نجونو چې د مرکز او بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکي وي د فراغت تصدیق پاڼې وویشل سوې. پکتیکا کې د قابلګۍ د څانګې مشرې رولا وردګ وویل چې دوی دغه 28 تنه نجونو ته 2 کلنې زده کړې ورکړي چې په فراغت سره به یې په دې ولایت کې د قابلګۍ ستونزه هواره شي. مجهزه له د مطالعې لپاره ځانګړې خونه وه، د سپورت لپاره اړین وسایل او د سپورت ځانګړې اتاق و، د ماشومانو د ښې روزنې لپاره کودکستان یو لګښتونه چې هغې وړ استادان او پالونکي درلودل. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې میرمنو وویل چې پکتیکا د هیواد له سرحدي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د میرمنو په برخه کې ګڼې ستونزې پرتې دي. هغه وایي د دې نجونو په فراغت سره به د روغتیا په برخه کې یو شمېر اسانتیاوې رامنځته شي، خو بیا هم د روغتیا په برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. چې دا هم مسلکي په خپل مسلک وظیفه ورکړي به هغه به استفاده یې د سینې غوړي دغه ته نور وظیفه نه ورکړي چې په قانون ډیر منفي تاثیر کوي، خصوصا در ولسوالی دوردست. همان خوشبختانه با فارغین قابله‌های جوان مشکلات صحی زنان حل گردیده است. په 2 کلونو کې هغه زده کړې موږ ته راکړل چې کوم زده کړې چې د قابلګۍ دندې لایحې کوي، مثلا د ولادت کنټرول دی، د ځینې اختلاطات کنټرول دی، د مور او نوي زیږیدلي ماشوم څخه مراقبت دی. د پکتیکا والي د امیر اختیار رئیس او ولایتي شورا هم د دې نجونو په فراغت خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې په دې ولایت کې به د روغتیا په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. هغوی په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرو د نشتون ترڅنګ په یو شمېر سیمه ییزو بدو دودونو هم خبرې وکړي. په پکتیکا ولایت کې د دریمه دوره ده چې فارغېږي، مخکې د دې نه 42 کسان 42 تنه په 2 دورو کې فارغ کړي وو. د دې منطقي د امیر په صفت د تاسو نه د ما غوښتنه دغه ده چې خیاطو په ټوله معنی د دې ولس د دې ټولنې او د خپلو ضرورتمندو میندو خویندو په خدمت کې اوسو، هغوی ته خدمت وکړو. د یونیسف او ادا مؤسسې مسؤلینو هم وویل چې یونیسف مؤسسه په دې ولایت کې د نورو پروګرامونو ترڅنګ د روغتیا برخې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغوی وویل چې په دې پروګرام کې 25 میلیونه افغانۍ مالی لګښت راغلی چې د یاد ادارې له لوري ورکړل شوی. سرچینې وویل چې په یوه میرمن په 2 کاله زده کړو 14,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې دوی به فارغې شوي نجونې خپلو سیمو ته د خدمت په موخه ولېږي. چې ډیره کامیابه او ډیره موثره پروګرام ده، دا په څو ولایتونو کې تطبیق شوی ده او ډیره مثبته نتیجه یې ورکړې. ولایت د مقام د ټولو منصوبینو نه ډیره مننه وکړو چې د ټولو ملل متحد منصوبینو ته او د هغوی پروګرامونو ته چې مختلفو دوایرو سره کومک کوي زمینه مساعده کړی. د یادونې وړ دی چې پکتیکا 13 رسمي واحدونه لري چې یوازې په مرکز ښرنه کې یوه ښځینه ډاکټره فعالیت کوي.